علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ بیاست. نن غواړم په دې ویډیو کې درته وښیم څنګه کولی شو ښایسته او سټایلیش نومان د فیسبوک، واتساپ او داسې نور اکاونټونو لپاره جوړ کړو. نو دغه ویډیو تر پایه تر سره وګورئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې بیل نشان هم ووایئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې په وخت سره در ورسیږي. نو راځو لومړۍ برخه کې پلی سټور نه کلیک وکړئ. کله مو چې پلی سټور نه کلیک وکړئ دلته پاسورډ په سرچ کې ولیکئ PV stylish name maker. کله چې دغه ولیکئ نو دغه اپلیکیشن چې تاسو وینئ نو دا په خپل موبایل کې انسټال کړئ او بیا یې اوپن کړئ. کله مو چې په اوپن کړه PV stylish name maker د باندې په کلیک وکړئ. نو تاسو دلته بس هر نوم چې غواړئ نو هغه نوم سټایلیش جوړ کړئ. نو دلته زه ورکوم انټرنیټ. اوس دغه به په د کنورټ اپشن باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې به کلیک وکړئ نو ستاسو نوم به دا کنورټ شي. نو تاسو کولی شئ هر یو نوم چې خوښ مو شي هغه کاپي کړئ. نو کاپي د زیړ اپشن باندې به کلیک وکړئ او هر یو چې غواړئ نو هغه به کافي شي. دلته تاسو دا دی کافي شو. اوس تاسو که چېرته فیسبوک اکاونټ جوړول غواړئ نو فیسبوک ته ورسئ. دا د دوستانو خلاصېدو په حال کې دی. کله مو چې فیسبوک خلاص کړه دا لوګن نو نوی اکاونټ چې جوړوئ په دې به کلیک وکړئ. نو کریټ نیو فیسبوک اکاونټ په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به هغه نوم کوم چې تاسو داخل کړئ داخل وکړئ. نو لږ به ګوته ونیسئ او پیسټ باندې به کلیک وکړئ. نو اوس که چېرته تخلص هم غواړئ نو بیا به هغه اپلیکیشن ته راسئ او په تاسې به په درج کې ولیکئ زده کړه. دا په هم کنورټ کړئ. نو اوس کوم چې غواړئ هغه به کافي کړئ. نو دا زه غواړم چې کافي کړم. نو تاسو اوس راسئ بیا فیسبوک ته دلته یې پیسټ کړئ. په دې باندې به کلیک وکړئ او دا به پیسټ شي. نو اوس تاسو دا په دې طریقه نور اکاونټ جوړ کړئ. نو دا د نن ورځې ویډیو هیله لرم چې خوښه شوې مو وي. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره دا چینل تر سره سبسکرایب کړئ. مننه له لیدو څخه.